زما خور وه او بربنډه کوټه کې ګډه شوې ده چې خاوند ته ګډه شوې ده هر چاته چې ګډه شوې ده خور د مینو ټیک ټاکرې بربنډې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې راغلې زما 1.5 مليون فالوورز دي او کیوټ مانو آی ډي مې د ټوله دنیا ګوري هر سړی ما سپورټ کوي هر سړی ما خوښي په دې وجه دوی زمانه سوځي د خپل خاوند زما د خپل روم ویډیوز واغه دي اپلوډ کړه هغه کې هغه انټرویو کې دي دا ملي چې د خاوند دی او کڅوک دي زما شکر د خپل حق حلال خاوند او خپل خاوند ته ګډه شي زما د خاوند आवाज دي کني زه به دي ټول سره بیا د خپل خاوند आवाज هم شیر کم دي به او پیجني پتا تمام دے دبی وسه قصې پما تمام لکه لور سره نه زما لانجه راغلی و هیڅ خبر اتر هم نه وه خو بس پته نشته زما دې خور سره نه څه دښمني شته دي زما نه اسې سوځي وایي چې دا ولې نه جدا جدا یو بیل بیل یو هغه ماده د هغې خپل بچي دي زه په خپل کور کې بیل بیل یو مخکې خو داسې څه واقع تاسو سره نه راغلی کال مخکې م را سره دوی وکړه ما ورته سمونه ویلي دی اوس دوباره بیا وکړه نو دې ولې تاسو پولیسو حکامو سره رابطه کړې زه تللی یم خو چا هم زما دغه نه دی غشتي زه واپس راغلم کومه چې دلته حیات آباد کې د هغې ته تلم زه واپس راغلی یم او ایف ای سایبر کرایم کیس چې نن ایف ای سره رابطه کړې هلته هم تللی یم خو اوس چې کوم دی نو ما په عدالت کې کیس اچولی دی هلته کې چې کوم دی کومو کسانو چې د دې نه انټرویو اخیستې ده او زما نه انټرویو نه ده اخیستې زما د مور نه انټرویو نه ده اخیستې دا دوه کسان دي دا دوه کسان چې کوم دي دا به زه دې له به زه وکیل نیسم دا دوه کسان به پې زه راغواړم زما خور وه او بربنډه کوټه کې ګډه شوې ده چې خاوند ته ګډه شوې ده هر چاته چې ګډه شوې ده خور د مینو ټیک ټاکرې بربنډې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې راغلې او پوره خاندان یې تباه او برباد شو د یوې خورې طلاق وشو د بلې خورې رشته ماته شوله تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ که نه دا مخکې خامخا شیر کړئ چې ټولو خلکو ته ورسېږي او دې نه چې کوم دی یو سبق یې زده کړي دا ویډیو کلیپ لا وګورئ بیا یو څو خبرې کوو دا زموږ په قام کې یو ناسور دي مانو چې کومه ستا خور ده نو هغه ستا لوریانو تصویران خیجي ټیک ټاک او ټیک ټاک ته خیجي او وی چې خیجون به نو چې دې په خپل ځانو ویلي وایسونه مې ته دې په خپل ځانو وی چې یاره کړي دي زما خاوند کړي دي ما ارس په دې کړو چې چلو څنګه چې تاسو یې موږ ټول خلکو ته دا وایو چې د پښتنو هغه کوم عزت غیرت شو هغه د ټیک ټاک ته کوم خور چې دا سکی هغه په خپل ټیک ټاک کړه نو بس چې ټیک ټاک ته لاړ خپل عزت چې بیل نو بل عزت وته نه ښکاري بالکل بدقسمتي دا چې هغه کوم ویډیو موږ کوته کوم طریقې سره ډانس کړی دی بل حضرت خان ممرود حضرت خان زما په کور باندې په لوخي جو زه په هسپتال کې وم کنه او د شپې 9 بجې وي زما په لوري جامې شنوري دي باریانې په شنوري دي زما د کور نه پرسونه وړي دي پیسې ګانې وړي دي ولې رااله صاحب په کور باندې هغه د تصویران به نور خلک ولا ورکو داوی په ما کوله ما سره د مشینو راختلي دي مشرف نامه سربندي او دغه پر دغه پلار اشرف نامه را ودرې دي مشرف زما لوریانو سره هغه لوبي کړي چې بربندي کړي پر خپل کور په مشینو په ډزې کړي دي دا ټول مالت ګوي دي دا راته وایي چې کله تاسو د تصویران کم ساده خوريان چې دی تاسو چې کم وایرل شونه دا غینه ته سایبر کرایم ته تلې ایف ای ته تلې چته تلې کو نه نو خبره وخت مخکې دا ویډیو شیر شوی دا کیږي بل واته میاشتې کیږي چې دا شیر شوی دا د دې داوا په ما باندې رااله چې په ما باندې رااله ما کې قسم قرانونه وته خپل خلک یو خوري ما وته 15 خورل دا خور چې دا زما خور چې دا مانو هغه پتا دا وکړه هغه په ما باندې دا وکړه زما خور او دا هغه خاون چې دا بربنده ویډیو تا شیر کړی تا شیر کړی دا او ما دا نه شیر کړی اوس مې چې په ما دا ثبوت شي او زوی دا تاسو روکاږي خو په دې پیسې لګیر څه لګوما زه وته کې خپل کور په بیجکتیا کېدم هو زموږ کم دي کنه 15 پیری ستلې ما او زموږ څنګه ورنه دي شه 15 پیری تلې 15 پیری تلې خو زموږ څنګه ورنه دي شه په بوتي سالګرو په باندې هر څه به کولو دا غټه چکله مار دا غټه چکله چلی و درې دلو لوریان له بسور کو زما لوریان له شرابونه ورکړي دي شرابونه مته مخ کې تاسو به دا ویډیو کتلی دي په سوشل میډیا باندې یو ویډیو راغلی د چې مینو ټیک ټاکره غلطه ویډیو راغله کنه پوره خاندان تباہ برباد شلو نن سبا چې کوم دی په سوشل میډیا باندې خاص کر په ټیک ټاک باندې خلک لایو گیمینګ کوي د غجنکۍ ولکان یو بل سره لګیوي او کنزل یو بل تکوي چې کوم پنشمنت ورکې کیدي هغه چې کوم دی غلط فی کله ورته پرتګو با سکل ورته پرتګو بوا چې مختلف قسمه خبره چې کوم دی کوي خلکو ته او په دغه طریقه باندې چې کوم دی مسافرونه پیسې وهي خلکو ته گیفټینګ کوي سره عام چې کوم دی په خاصی روانه ده پدې کې چې کوم دا واقعیا مخه تراغلی چې مینو ټیک ټاکري یو ویډیو کړی و پرایویټ ویډیو و او د یو سورو په لپاره چې کوم په ټیک ټاک باندې وایرل کړی دا چې کله دا ویډیو په ټیک ټاک باندې راغله کنه نو پوره خاندان تباہ برباد شلو یو خوري و د شی و هغه چې کوم د طلاق کړه ورله او د بل خوري رشتہ ماته شوله سونه د شرم خبره ده چې دا یو سورو په لپاره خپل ویډیو چې کوم دی په سوشل میډیا باندې وایرل کړل ستا عزت پکې خراب شلو ستا د خاندان پکې خراب شلو ستا د خويند رشتې پکې خراب شولې ته په دغه پیسو باندې سو کی نن سبا چې کوم په سوشل میډیا باندې سره عام په خشي روانه سره عام الکانو جنې یو بل ته مخامخ ناستې بي او کنزل یو بل ته کوي هغه کنزل زما په خوله باندې نه راځي صرف د پیسو د پاره د پیسو گیم دی او زمنګ د حکومت زمنګ ادارې دا ورته سنو وای دوی غلي ناستې دي
پته نه لګي چې دا خلک ولې غلي دي په دې باندې سره عام چې کوم دی په خشي روانه ده او بیا هم دا خلک چې کوم دی غلي دي قدرمنو کتونکو دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ چې خلکو ته ورسېږي چې په دې باندې پوه شي د دې نه یو عبرت واخلي ځکه چې دا ډېره بده خبره ده چې په ټیک ټاک باندې د پښتنې پیغلې غلطي ویډیوګانې راشي بربنډې ویډیوګانې نو په هغه خاندان باندې په هغه پلار باندې په هغه مور باندې په هغه ورونو باندې به څه تېرېږي خو دا خلک دې شرمېږي نه د پیسو دپاره دوی پرتګونه هم وباسي دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ ډېره مهرباني